د هنګري لومړی وزیر وایي چې هره ورځ 15,000 کسان له افغانستانه کډوال کیږي. هره ورځ له 10,000 نه تر 15,000 پورې کسان له افغانستانه کډوال کیږي. د هنګري لومړی وزیر ویکتور اوربان وایي چې دوی پر خپلو پولو او له بالکان سره پر ګډه پول امنیتي تدابیر سختوي. د په خبره هره ورځ زرګونه کډوال له دې لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. هغه ویلي دي چې هره ورځ 15,000 په شاوخوا کې کډوال له افغانستانه وځي او دا ټول د هنګري له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. هغه د اروپایي هیوادونو په چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره دې له هنګري سره د پولې د ساتلو لپاره امنیتي تدابیر جوړ کړي او له دا هیواد سره د مرسته وکړي چې د کډوالو د بحران مخنیوی وکړي. د هغه له لوري د افغان کډوالو د شمیرې په اړه تر اوسه پورې په رسمي توګه چې غبرګون نه دی ښودلی، خو نړیوالې رسنۍ وایي چې هره ورځ د افغانستان له پولې وځي او ځانونه نور هیوادونو ته رسوي.